سلامونه او نیکې هیلې احترامات مې ومنئ ملګرو. ستاسو ادبي ملګری صالح نادان یم او یو ځل بیا تاسو سره په عیني خپرونه کې حاضر یم. په دې هیله یم چې روغ جوړ به یې او د صحت په جامه به یې. ملګرو د نور کله په شان نن هم را سره په خپرونه کې یو میلمه ناستی کوي. راځئ چې میلمه ته په خپل پروګرام کې هرکلی او ستړي مشي ووایو. ډېر ګران او ډېر محترم یاسین زیرک صاحب، تاسو ته په عیني پروګرام کې هرکلی او ستړي مشي وایم. مننه نادان صاحب، ستاسو د ډلې او ستاسو د ټولو ملګرو مننه کوم چې په دومره لنډ وخت کې مو موږ له وخت راکړو د خپل نظر لاندې مو راوستو. زما نوم زیرک دی او د پندو سره تعلق ساتمه، پندو اوسېدونکی یم. ډېره زیاته مننه. زیرک صاحب دا هم راته ووایي چې د شاعرۍ آغاز مو د کله نه کړی دی؟ نادان صاحب، زما د شاعرۍ آغاز تقریبا 3.5 کاله به کېږي چې زه شعر لیکم او د شعر سره مې واسطه راغلې ده. ډېره ښه ده. زیرک صاحب کله مو د نثر لیکلو هڅه کړې ده؟ او نادان صاحب نثر لږ ډېر لیکلی دی، خو ډېر پام نثر طرف ته نه دی اړولی او د غزل سره تعلق ډېر ساتو. ډېره ښه ده. زیرک صاحب زموږ مینوال به په تمه وي چې تاسو نه به خوندور شعرونه اوري، نو خپل شعرونه ورته ډالۍ کړئ. مننه مو کومه. 3 شعر دي چې خدای ګو په قسم درپسې مړ یم، خدای ګو په قسم درپسې مړ یم، ښکلیه ښه سم درپسې مړ یم. مننه. خدای ګو په قسم درپسې مړ یم، ښکلیه ښه سم درپسې مړ یم. ته لکه هوا رانه جدا کړې خدای، او زه لکه آدم درپسې مړ یم. مننه. ته لکه هوا رانه جدا کړې خدای، او زه لکه آدم درپسې مړ یم. او ښه در پیغور نه مې خدای خلاصه کړې، ښه ده چې صنم درپسې مړ یم. مننه مو کومه. نادان صاحب شعر دی چې ښه ده د پیغور نه مې خدای خلاصه کړې، او ښه ده چې صنم درپسې مړ یم. او نادان صاحب د کلام مطلب ده چې بې مطلب غزل دی چې زمونږ د دواړو د بېلتون وجه هم دا وګڼه، زمونږ د دواړو د بېلتون وجه هم دا وګڼه، مینه وه خو په واده را سره نه ټینګېده. ډېر ښه دی. مننه. شعر ده چې زمونږ د دواړو د بېلتون وجه هم دا وګڼه، مینه وه خو په واده را سره نه ټینګېده. او ما د بابا د پټګي قدر کوو پاتې شومه، ما د بابا د پټګي قدر کوو پاتې شومه، ګنې یقین وکړه چې تله را سره نه ټینګېده. مننه. ما د بابا د پټګي قدر کوو پاتې شومه، ګنې یقین وکړه چې تله را سره نه ټینګېده. او داسې یو وخت و چې بچي مې مړه کېدل د لوږې، داسې یو وخت و چې بچي مې مړه کېدل د لوږې، داسې یو وخت و چې پیسه را سره نه ټینګېده. مننه. داسې یو وخت و چې بچي مې مړه کېدل د لوږې، داسې یو وخت و چې پیسه را سره نه ټینګېده. او په ماتو خپو مې د کاروان سره منډه واله، په ماتو خپو مې د کاروانه سره منډه واله، خو بدبختي و قافله را سره نه ټینګېده. مننه. په ماتو خپو مې د کاروانه سره منډه واله، خو بدبختي و قافله را سره نه ټینګېده. او بېګا مې خوب لیده وایم مړ یم او ګور ته مې وړي، بېګا مې خوب لیده وایم مړ یم او ګور ته مې وړي، یوازې پروت یم جنازه را سره نه ټینګېده. مننه. شعر ده چې بېګا مې خوب لیده وایم مړ یم او ګور ته مې وړي، یوازې پروت یم جنازه را سره نه ټینګېده. او زد مې کولو خو تر اوسه یې څه ځای ونه نیو، زد مې کولو خو تر اوسه یې څه ځای ونه نیو، ځکه خدای ګو یوه شېبه را سره نه ټینګېده. مننه مو کومه. ډېر زبردست، ډېر ښایسته. یاسین زیرک صاحب ستاسو نه یوه نړۍ مننه کومه چې موږ سره په پروګرام کې ناستی وکړه. مننه مو کومه. کامیاب شي، الله دې ښه ژوند درکړي او د وخت راکولو ډېره مننه کوم. ډېره مننه. مینوالو دغه را سره په ننني خپرونه کې ډېر محترم او ډېر ګران یاسین زیرک صاحب چې تاسو نه ډېر خوندور شعرونه واورېدل. تر را روانې خپرونې پورې ما صالح نادان او ما سره کیمرمین سنان مومن له ورکړې اجازت.